پیل کې د خبرونو سرټکي. د اسلامي امارت لخوا د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د سرحدي حدودو د ټاکلو هوکړې هرکلی. په هرات ولایت کې د سلګونو کیلوګرامه تاریخ تیر خوراکي او غیر خوراکي توکو نیول. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیتونه لګولو په اړه خبر کړی. د خدای په ستاینې او ثنا سره د نن ورځ خبرونه پیلوم. درنو لیدونکو سلامونه. نن شنبه د 1403 کال د کب 15مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د تاجکستان او قرغیزستان جمهوریتونو ترمنځ د پولې د ترسیم هوکړې د لاسلیک هرکلی کوي. اعلامیه زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفاهم له لارې د دغه اوږدمهاله اختلاف هواري د سیمې د ثبات، اقتصادي ودې او د متقابل باور پیاوړتیا په لور یو مثبت ګام دی. د دې وزارت په وینا د افغانستان اسلامي امارت تل د سولې، تفاهم او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا ملاتړ کړی او باور لري چې دغه تړون به په منځنۍ اسیا کې د دوامداره سولې او همکاري یو نوی باب او دروازه پرانیزي. بل خبر د هرات ولایت څخه. د هرات د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسئولین وایي چې د دې ادارې متعصبین د بازارونو او توکو په څارنه کې سلګونه کیلو د خوراکي او غیر خوراکي تاریخ تیر سوي توکي ضبط او له منځه وړلي دي. شیخ عزیز الرحمن المهاجر د هرات د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس وایي چې متعصبین په دوامداره توګه د معاملاتو شفافیت، بازار ته د قانوني توکو عرضه او د غیر قانوني توکو د خرڅلاو او پیرود مخنیوي لپاره بازارونه څاري او کنټرولوي. شیخ المهاجر د دکاندارانو او سوداګرو نه غوښتنه کوي چې د غیر قانوني او زیانمنو توکو د بازار ته وړاندې کولو څخه ډډه وکړي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې متعصبین هره ورځ د تاریخ تیر یا غیر قانوني خوراکي او غیر خوراکي توکو د راټولولو لپاره بازار څاري. د کاناډا نوي لومړي وزیر مارک کارني د لوړي په مراسمو کې ویلي چې کاناډا به هیڅکله د امریکا برخه نشي. کارني وروسته له هغې دغه څرګندونې کړي چې ډونالډ ټرمپ مخکې ویلي وه کاناډا باید د امریکا یو 50م ایالت سي. مارک کارني د جاسټین ټروډو له استعفا وروسته تېره اونۍ د کاناډا د لومړي وزیر په توګه وټاکل سو. او په پای کې رویټرز خبري اژانس د یو شمېر سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر اتباعو د سفر بندیزونه ارزوي. د راپورونو له مخې دغه بندیزونه به په 3 کټګریو د ویزو ورکولو بشپړ، نسبي او مشروط ځنډول وي. افغانستان، ایران، سوریه، کیوبا او شمالي کوریا هغه هیوادونه دي چې په لومړي کټګورۍ کې شامل دي، کوم چې د امریکا د ویزې د ورکولو لپاره یې دایمي ځنډول ټاکل شوي. د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي ګڼ شمېر جنجالي اقدامات ترسره کړي چې زیاتره یې له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.